السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ اوسي ختمه نسي د قدر وړ لیدونکو زموږ نننۍ ویډیو چې ده په انګلیسي زمونه کې په فاست پرفیکټ ټینس زمونه باندې ده په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله د فاست پرفیکټ ټینس زمونې بشپړ تفصیل او جزئیات تاسو ته وړاندې کوو د همدې زمونې په مقصد به پوه کوو چې فاست پرفیکټ ټینس زمونه چې ده په انګلیسي ژبه کې په کومو وختونو کې په کومو حالاتو کې موږ له همدې څخه استفاده کولی شو نو د قدر وړ لیدونکو تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ مرحله په مرحله انشاءالله د همدې فاست پرفیکټ ټینس زمونې په بشپړ هدف او مقصد به پوه شئ نو اوس را درومو لومړی د همدې زمونې مقصد او هدف ته لومړی به د همدې تعریف وګورو اینه وروسته په همدې کې مثال په همدې به رڼا واچوو چې کوم هیلپینګ ورک په همدې کې استعمالیږي کوم سټرکچر دی څه ډول مثبت سوالیه منفي جملې په همدې کې موږ استعمالولی شو لومړی د همدې تعریف ته ګورو لومړی د همدې زمونې په مقصد او هدف باندې ځان پوه کوو بیا وروسته جملې او سټرکچرو برخې ته راګرځو ښه لومړی تاسو د همدې زمونې تعریف ته وګورئ چې په تعریف کې څه وایي Fast perfect tense shows that one action was finished before another action in the past. داسې وایي چې fast perfect tense زمونه تیره مکمله زمونه هغه عمل ښایي کوم چې د یو بل عمل څخه مخکې سر ته رسېدلی وي ختم شوی وي یعنې داسې یو عمل چې د بل تیر شوي عمل څخه یو کار مخکې سر ته رسېدلی وي لکه څه ډول زه به یو مثال ووایم ساده ډول مخکې له هغه چې تاسو ماته کلام راورسوو یا مو کلام راوړلو ما لیکل کړي وو نو کله چې تاسو کلام ماته راکوو یا مو کلام راوړلو ما یې نه مخکې کوم لیکل چې وو خلاص کړي وو تا یې قلم راوړلو نه مخکې نو همدا ډول یو کار همدا ډول یو خبرې چې موږ کوو چې کوم کار مثال شوی وي د بل تیر وخت یعنې دوه عمله په دې کې هم موږ ترسره کولی شو چې دویم عمل څخه مثال د شروع کېدو نه مخکې یو کوم کار چې وي هغه ختم شوی خو دواړه عملونه به په تیر وخت کې وي یعنې دواړه به په تیر شوي وخت کې وي دا ډول یو کار چې موږ ښیو نو بیا مثال د پاست پرفیکټ ټینس څخه استفاده کوو انشاءالله بشپړ تفصیل پوهیر کوو هیڅ کوم ګنسولی به نه وي کې په همدې زمونه کې لومړی د تعریف هم تاسو د سره نوټ کړئ په پښتو هم تاسو ګورئ دلته موږ لیکلی دي تیره مکمل زمونه هغه عمل ښایي چې د بل تیر عمل څخه مخکې ختم شوی وي نو اوس راګرځو هیلپینګ ورک برخې ته انشاءالله ډاډ در کوم چې فقط ویډیو تر پایه تعقیب کوئ هیڅ ستونزه به نه کوي پاتې کېږي راځم مثال په همدې زمونه کې کوم هیلپینګ ورک څخه موږ استفاده کولی شو کوم هیلپینګ ورک په همدې کې کارول کېږي په فاست پرفیکټ ټینس کې متوجه اوسئ دلته هیلپینګ ورک چې دی هغه په کات هارډ دی همدا یو هارډ څخه استفاده کېږي تاسو وینئ چې هر ډول سبجیکټ وي ټولو لپاره همدا په فاست پرفیکټ ټینس کې همدا یو هارډ موږ استعمالوو که هغه سینګولر سبجیکټ وي که پلورل وي دلته تاسو وینئ لکه هی شي ایټ وي دی آی یو د ټولو لپاره موږ فقط همدا یو هارډ استعمالوو بل کوم هیلپینګ ورک یا کومکي فعل په دې کې نه استعمالیږي هغه هر ډول سبجیکټ وي مثال موږ تاسو دا استعمالوو ښه اوس راګرځو له همدې څخه وروسته د جملې د سټرکچرو برخې ته لومړی به راشو په همدې کې به تاسو ته موږ مثبت سټرکچر در وپېژنو یا مطابق به تاسو ته جملې هم استعمال کړو نو ستاسو به انشاءالله 100% سار او مزغه په خلاص شي د همدې زمونې په مقصد بیا هم ښه پوه شئ تاسو وګورئ دلته لومړی زموږ سره په فاست پرفیکټ ټینس کې پازیټیو سټرکچر چې دی په همدې ډول دی سبجیکټ دی هیلپینګ ورب هارډ دی ورب دریم حالت او کمپلیمنټ دی دلته ملګرو په همدې زمونه کې ټولې پرفیکټ ټینس زمونې چې دي دا د سره یاد اوسئ چې په دې کې دریم حالت د ورب استعمالیږي یعنې ترډ فارم د ورب همدې څخه موږ استفاده کوو هغه که هر ډول جمله وي که سوالیه وي مثبت او منفي د ورب دریم حالت تاسو استعمالوئ ترډ فارم که اوس راځو د همدې سټرکچر یوه جمله زه استعمالوم مطابق تاسو ګورئ احمد had gone to university today احمد نن ورځ لاړو پوهنتون ته تاسو سره به اوس دا پوښتنه پیدا وي چې دلته به تاسو مثال بل کوم دویمه جمله نه کړئ اضافه بل دویم عمل مو دلته نه کوي اضافه ګورئ موږ داسې جملې هم استعمالولی شو دلته په دې ډول هم تاسو ویلی شئ احمد had drunk tea before you brought the biscuit کسی احمد
چای څښلی و مخکې له هغې چې تاسو کله بسکټ راوړل یعنې مخکې د چای څښلی و یعنې چای ختم کړی و کار سار ته رسېدلی و چې تاسو بسکټ رسول یا بسکټ مو راوړل دا ډول هم تاسو ویلی شئ فقط په همدا ډول هم تاسو ویلی شئ لکه تاسو ته به زه یو دا مثال ډېر کړم کله چې موږ سمپل پاسټ ټینس کې خبرې کړې موږ که داسې وایو چې مثال دلته موږ وو چې احمد ښوونځي ته لاړو که موږ په سمپل پاسټ ټینس کې وایو بیا به موږ داسې وایو پښتو کې وایم چې احمد ښوونځي ته لاړو او که بیا موږ په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې وایو احمد ښوونځي ته تللی دی یا لاړ شوی دی یعنې اوس وخت کې د کار سار ته رسېدلی دی په لنډ وخت کې په جري وخت کې دلته که موږ بیا په پاست پرفیکټ ټینس کې وایو احمد ښوونځي ته لاړو په همدې ډول انشاءالله ځان چې سار مو خلاص شوی وي کومه ستونزه مشکل به نه وي ګنسولی به منځه تللی وي تاسو دویم عمل هم دویمه جمله هم اضافه کولی شئ او که نه که اضافه هم لکه څه ډول چې ما لومړۍ جمله استعمال ده بیا هم کومه ستونزه او مشکل نشته خو اکثره وختونه په همدا زمانه کې دویم عمل هم ښودل کېږي همدا ډول جملې استعمالیږي بیا که نشي ذکر هم کومه ستونزه نشته لکه دویمه جمله چې ما تاسو ته دلته راخیستې ده ښه اوس فراشو مثال دریم اگزامپل ته They had arrived at school before the exam started. دوی په ښوونځي کې وو مخکې له هغه چې د امتحان شروع کېدو یعنې مخکې دوی ښوونځي ته رسېدلي وو یعنې دلته تاسو وګورئ یو بل ټکي ته مو هم پام وي کله چې تاسو دویمه جمله تړئ دویمه جمله به تاسو بیا هم په همدې کې د سمپل پاسټ ټینس اضافه کوئ لکه څه ډول چې موږ په پاسټ کنټینیوس ټینس کې کوم داسې عمل ښیو چې مثال یو کار سرته شوی یې سره بیا هم موږ سمپل پاسټ ټینس لینکوله دلته هم تاسو سمبل پاسټ ټینس په لینکوئ خو یوه خبره ته مو پام وي هلته به تاسو په کات یا وین یا وایل استعمالوه خو کمان به یې لګوله او دلته به تاسو د لومړۍ جملې په پای کې د دوهمې جملې په سر کې بیفور استعمالوئ لکه دلته چې په همدې جملې کې استعمال شوی دی چې کله تاسو دویم عمل د سمبل پاسټ ټینس دلته ذکر کوئ نو خدای دې وکړي چې سار مو خلاص شوی وي په مقصد یې رسېدلی وای کومه ستونزه نه وي اوس فراشو نیګیټیو منفي برخې ته منفي سټرکچر ته منفي جملې ته ښه تاسو دلته وګورئ لومړی نیګیټیو سټرکچر ته سبجیکټ دی هیلپینګ ورب دی هارډ ناټ دی بیا پلس ورب ترډ فارم دی کمپلیمنټ برخه ده راځو مثال اوس د همدې سټرکچر مطابق بیا هم جمله استعمالوو دلته تاسو وګورئ الهام had not gone to university today الهام نن ورځ ښوونځي ته نه ولاړ ښه دلته وګورئ لومړی موږ په سبجیکټ کې په خپله الهام راخوستی دی ځکه سینګولر دی که پلورل وي هم مشکل نشته دلته موږ بیا په هیلپینګ ورب کې هارډ استعمال دی ښه بیا مو ناټ راخوستی دی بیا ورب دریم حالت دی چې د ورب لومړی حالت گو دی او وینټ سیکنډ فارم دی ګان دریم حالت دی بیا کمپلیمنټ برخه ده دوهمې جملې ته هم تاسو وګورئ I had not drunk tea before you brought the biscuits ګورئ دلته موږ بیا په همدې ډول ویلي دي ما هغه وخت چای څښلی نه و کله چې تاسو بسکټ راوړل یعنې نه مخکې چې تاسو بسکټ راوړل ما چای نه و څښلی نو په همدا ډول جملې په همدې ترتیب د همدې سټرکچر مطابق تاسو منفي جملې په همدې کې استعمالولی شئ هر ډول خبرې چې هره موضوع چې وي په همدې سټرکچر مطابق ودرومئ ښه اوس فراشو مثال سوالیه برخې ته په سوالیه برخه نه به خبرې وکړو سټرکچر به هم وګورو مثال پاکې به جملې هم وګورو چې څه ډول سټرکچر دی او څه ډول موږ پاکې جملې استعمالولی شو تاسو وګورئ دلته لومړی سټرکچر دی زموږ سره هیلپینګ ورب دی سبجیکټ دی ورب ترډ فارم دی کمپلیمنټ دی او بیا کویشن مارک دی بیا د همدې مطابق موږ جمله استعمال کړې ده دلته څه ګورئ لومړی جمله زه وایمه had محمد gone to کندهار yesterday آیا محمد پرون ورځ کندهار ته لاړو یا لاړو دلته څه وګورئ لومړی موږ خپله هیلپینګ ورب راخیستې بیا د سبجیکټ په ځای مو ناون نوم راخیستی محمد بیا د ورب دریم حالت دی بیا کمپلیمنټ برخه ده او کویشن مارک دی ښه دوهمې جملې ته هم وګورئ دلته موږ بیا دویم عمل هم همدې سره نښلولی دی had we drunk tea before you brought the biscuits فقط هغه جمله د سوالیه ده آیا مخکې له هغې چې تاسو مثال بسکټ راوړل یعنې مخکې موږ چای څښلی و نو په همدې ترتیب
په همدې سټرکچر مطابق چې هر ډول موضوع وي، هره برخه کې په هر ډول خبرې وي، تاسو به په همدې سټرکچر مطابق ځئ، په پرفیکټ ټینس کې به جمله استعمالوئ. اوس فرا شو هغه جملې ته چې هم منفي هم وي او سوالیه هم وي، نیګیټیو ان انټراګیټیو ته. تاسو متوجه اوسئ. ښه، دلته زموږ سره دوه ډوله سټرکچر دی، لکه څه ډول چې موږ په نورو زمانو کې هم تاسو ته همدا خبره تکرار سره ویلې ده چې یو لانګ سټرکچر دی، بل مثال شارټ دی. لومړی شارټ سټرکچر د هارډ او ناټ یو ځای کول، هارډ دی. دلته تاسو سبجیکټ ورب 3 کمپلیمنٹ کویشن مارک د همدې مطابق موږ جمله استعمال داسې وګورئ. هارډ ناټ مې یو ځای کړی دی، لاند شارټ حالت دی. هارډنټ وي ډرانک ټي بیفور یو براوډ د بسکټس. آیا موږ هغه وخت چای نه و څښلی، یعنې مخکې له هغه چې کله تاسو بسکټ راوړل، یعنې مخکې موږ چای څښلی نه و؟ سوال شوی دی، پوښتنه شوې ده. نو د همدې شارټ سټرکچر مطابق موږ جمله استعمال کړه. اوس راځو لانګ سټرکچر هم درته ښیم، یې مطابق همدا جمله هم استعمالوو. همدا لانګ سټرکچر دی، فقط د ناټ چې د هارډ نه جدا شوی، د سبجیکټ نه هم وروسته شوی دی. هارډ د مثال سبجیکټ پلس ناټ پلس ورب 3 پلس کمپلیمنٹ پلس کویشن مارک دی. اوس د همدې سټرکچر یوه جمله استعمالوو، تاسو وګورئ. Had we not drunk tea before you brought the biscuits. یوه خبره ده، آیا مخکې له هغې مثال چې تاسو بسکټ راوړل، یعنې مخکې موږ چای څښلی نه و؟ نو په هر ډول چې تاسو ته ښه برېښي، تاسو ته مثال مناسب برېښي، تاسو طبیعت ګرځي، په هغه ترتیب تاسو خو د همدې سټرکچر مطابق جمله استعمال کوئ. نو همدا وه فاست پرفیکټ ټینس زمانه. نو خدای دې وکړي د همدې په هدف پوه شوي وئ، کومه ستونزه او مشکل نه وي، د فاست پرفیکټ ټینس بشپړ هدف ته رسېدلي وئ. نو انشاءالله په آینده کې کومې پاتې زمانې چې دي، په هغه نه به هم ډېر په ساده ډول ویډیوګانې اپلوډوو. هره زمانه به تاسو ته ډېر په ساده ډول تشریح کوو د همدې یوټیوب د لارې. دې نه وروسته نوره برخې د انګلیسي ګرامر لکه ناون، پروناون، همداسې کنورسیشن سپیکینګ برخه تاسو په کات چینل تعقیب وساتئ. نو انشاءالله د همدې ویډیوګانو څخه به تاسو برخمن کیږئ. خو په کات چینل تعقیب او سبسکرایب کړئ، نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ.